اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم د هغې څخه نن درس لسم درس فارمیټ مینو ویو مینو هیلپ مینو او زه نن نوټپیډ پروګرام لوځم نوټپیډ پروګرام کې فایل مینو اخلو شوه ایډیټ اخلو شوه اوس نن فارمیټ مینو نمبر دی فارمیټ مینو کې دوه کمانډ دي چې یو دی چې وورډ ډراپ بل دی فونټ وورډ ډراپ دا معنا چې د یوه کرښه یا لیک متول یو لغت متول ای ته چې وورډ ډراپ چېرته چیک ورته لګېدلی وي دا چیک ورته لګېدلی نه وي دا لیکنه به مخته به سي هغه را چیک ته ورغولو دا لیکنه به د هغه سکرین کې موتېږي اوس عملي چې خپله به ووینئ په دې کې زه به بل فایل کې لیکنه ورته کړم د هغه دپاره ده که نه RAND کو شروع کوم باندې چې وایي که دغه مزاج داسې یوه لیکنه وکړئ مخته دې دپاره دا کاپي کوم نوټپیډ پروګرام ته ځم کاپي د پیسټ کوم ته سمبل دا لیکنه کې وینئ دا لیکنه چې دو مکمل دا لیکنه کې زه یې خور په سره وکړم دا وینئ دا لیکنه چې د سکرین ته رسېږي یعنې دې ځای نه هغه لیکنه روان که نه تر دغه ځای پورې چې کله دې څه ورسېږي په دغه اندازه کې موتېږي هغه کرښه موتېږي او کله دا چیک لرې کړو دغه لیکنه به د هغې سکرین څخه افقي مزال کړي یعنې ما ته کاپي کې ورټیکل سکرول چې و دا خلوص و اوس هریزنټل دا خلوص و چې د هغې سکرول مطابق لیکنه تر اخره پورې څومره د لیکنه ارزښت په هغه اندازه د سکرول سره شوی دی نو که چېرته چیک لګېدلی و یا و چیک لګېدلی شو دا سکرول چې دی دغه ورټیکل هریزنټل سکرول دا شي د ماشین دا افقي سکرول چې دی دا به غیر فعال کړي څرنګه کله چیک ولګوم په دې کې وورډ راب کې چیک ورته ولګوم اوس داسې کې هغه کوم بچو داسې کې بل داسې ځکه نه ښایي چې دا لیکنه کامه ده صفحه کې پیدا شوې نو کله چې صفحونه ووړي هغه نه به داسې کې هغه پیدا کوي لکه اوس مثال دا دغه کې کاپي کوم سلیکټ کاپي پیسټ کوم دا اوس وینئ دا صفحه نه چې لیکنه وغواړي ډایرکټ دا سکرول فعال شو که نه غیر فعال و مخته خبر ته وکړه چې دا چې اف او دا معنا چې دا سکرول بار پورته لیکنه لوندې په خوا کې که نه د بل چې ډاون بټن دی دا معنا دا لیکنه چې دا سکرول بار لوند سي لیکنه پورته دا ورکوي بل دا کې فونټ ټایم فونټ لپاره کې مې سمجھتا وي که نه چې هر پروګرام کې فونټونه وي خو د نوټپیډ پروګرام چې دی دا فونټونه لري خو کم لري هغه فونټونه چې تو ضرورت پر پکې نه لري لکه بعضې فونټ تو ضرورت یې نشته هغه په یا ته نیټ نه تورخولی ته هغه نشي پیدا کوی دا کې فونټونه موجود دي خو کم موجود دي او د دویم کمانډ چې دغه فونټ دپاره دی او دا فونټ دی دا یې فونټ مربوطه مینو په دې کې فونټ فونټ په دغه کې ټول فونټونه موجود دي چې څومره په دغه نوټپیډ پروګرام کې موجود دي هغه په دغه کې شته دا دویم کې بیا فونټ سټایل دی بڼه شکل په دا ځای کې کوم سټایلونه موجود دي دلته شته په دا ځای کې سایز دی فونټ ته یا لیکنې ته څومره اندازه ورکوي فونټ کې اوس دا سټایل انتخابوم که نه دا مې کلیک وکړم اپلای چې وکړم دا فونټ د شکل ته بدل شي اوس بل شکل کړم بیا شم اوس سره کوم چې فونټ بدلېږي د فونټ سره مستقیما هغه هېواد هستي اوس دلته فونټ شو د دریم کې دا کې سمپل ځای که نه ته چې فونټ د هغه مستقیما په دغه ځای کې د سمپل کې ته دا شکل ښیي دا فونټ په دغه شکل سره دی فونټ دا شکل ښیي مستقیم د شکل بدلېږي د سکرایپټ دا به نسخې ته وي خو د ویې نسخې ته نه هغې نسخې ته یې که نه لکه یو فونټ لیکل شوی دی که نه چا لیکلی دی نو دا په چا باندې مربوط کېږي که نه هغه شی ته چې یو کتاب لیکي ادر لیکوال لري یا فلاني لیکوال لیکلی بېرا معلومات ورکړي دا فونټ چې کله جوړ شي کمپیوټر ته انسټالېږي یا انټرنېټ ته که نه
هغه فنډ والا سړی باندې چې فلاني سایډ لیکلی په فلاني هېواد کې جوړ شوی دی که نه تاریخ اور کړی نو ځکه یې ته سکرپټ یې ته نسخه یې وایي ته سره فنډ بل وي مستقیمه دا کې دې کې بیا تصور یو ویسټرن دی د امریک په نوم د ګریک ترکیش هېواد دی فلمیک ته به ګریک دی دا هېوادونه نومونه دي که نه دا هېوادونه دي که نه لکه اوس افغانستان پاکستان مثلا ایران که نه په هر هېواد کې یو فنډ جوړ شولو نو خامخا کس نوم به وي د هېواد نوم به وي چې هغه احمد دا فنډ جوړ کړی دی د افغانستان دی تاریخ به ورکړی دې لپاره و دا که ته صرف ته لیکنه کلیک وکړې مستقیم دا سټایل به دا شي دا د ویسټرن ویني چې بل کله کې دا کې ته یي چې دا رویا په نوم سره فنډ چې دا د عربیک ته د عربي هېواد ته فنډ دی که نه فنډ یې ته وښیلو دا ځای کوونکي اشتکار ته وښیلو هسکې هېواد وښیلو د دې مطلب دغه دی بل هغه دی دا کې زه غواړم چې دغه لیکنې چې بدل کړم اوس نارمل په عادي حالت کې لیکنه چې وي نه ډبالی وي نه نری وي داسې وي لکه کله کلیک وکړې دغه لیکنه جز اپلای کړي لیکنه په داخله کړو که نه اوس چې کله زه ورته ولټه وچم دلته به لیکنه غوټوي اوس ولټ دی که نه اوس چې کله کلیک وکړو دا لیکنه د لیکنې سټایل چې به دا کې بیا شي یا بولټ پاته لګي سره مثال لیکنه داسې لیکنه راخلم که نه اوس به دا شکل کې بدلوم لږه اندازه ته زیاتوم دا کې اندازه سایز ته زیږي مثال دا به شپږ دېرش شي این در کې عملي کار کې پاته نه لګي دا کې پاته لګي اوس بل فنډ راخلم دا ځای کې د لیکنې سټایل به لیکتی میډیم دا شی دی په دې شکل کې میډیم ابلیک په نوم سره دا شکل کې وي بولډ ابلیک دا شکل سره وي مثل چې کوم شکل کې ته کوې په اپلای کوه هغه لیکنه شکل ته وړي ډبلیږي نه دا کور دی فنډ هو فون سټایل کې د لیکنه نری کولی شي ډبلولی شي که نه کږولی شي یو تر بل طرفه دا کور کې سایز کې بیا دا کور کې سایز کې د لیکنه اندازه ورته زیاتوي کموي زیاتوي نو زه غواړم چې مثال دا لیکنه خو ډېره غټه زه په شل سایز کې دی که نه چې شل اپلای کړي دا لیکنه په داسې راشي دا کور دی بل دا کې دا اسکرپټ مې وښودلو چې نسخات کوم فنډ چې جوړ کړي هغه هېواد هغه شخص پورې مربوط وي خو بل درېیم کمانډ دا کوي چې دغه شو مور فنډ دا کې که چېرې اضافي فونټونه چې کله کلیک وکړې دا د مستقیمه چې د فونټونو ته بیایي دا فونټ زون ته داسې پکې ده مثل په کمپیوټر پینل کې شاخه و دا کې سایز ضرورت وي په دې کې د دویم مینو چې که نه وی مینو کې دوه کمانډ زوم ده یو سټیټس بار دی زوم دا معنا چې دا سکرین کې لیکنه دا نږدې کوي ورې کوي څومره نږدې کوي ورې کوي د دې لپاره د دویم کمانډ دا سټیټس بار غواړي چې دا خړه پټۍ ویني دا خړه پټۍ دا غوړې دا د کې کنه غوړې اوس زه تاسو کې ورته اول کمانډ مې کور کې اول دا کمانډ دی زوم ته زوم کې بیا څه کمانډ موجود دي درې چې یو د زوم ان شارټ دی کنټرول پلس دویم دی پلس باندې جمع زوم اوټ شارټ دی کنټرول پلس ماینس کنټرول پلس منفي پکې ملي وي خیال دریم کمانډ سټور ډیفالت زوم شارټ دی کنټرول پلس 0 او دا غدري کمانډ یعنی دا اول کمانډ چې دا ځکه د زوم کلیک وکړم دا صفحه چې وي په عادي حالت کې دغه وخت 100% وي یعنی هر صفحه چې کله خلوص هي په عادي حالت کې دا کې د فیصدي 100% لیکلي وي ګرځي ویني دا ویني 100% وي او که چېرته ته دا زوم ان کې د بلاک فیصده نه راغلی شي مخته ورشي یعنی د لاس 10% په اندازه ارنګ کېږي یا د سکرین کې لاس 10% په اندازه وریا کېږي په یو کلیک سره بیا چې کله هغه وکړې اوس زوم ان یعنی لا یسره 100% شوه که نه نرغلت شو اوس غواړم بېرته غواړم چې نه د لیکنه ډېره نږدې وریا ده شي زوم اوټ هغه د لاس په اندازه وریا کېږي خو بیا زوم اوټ دا به د لاس په اندازه بیا وریا کېږي دا ریسټور ډیفالټ زوم د ریسټور ډیفالټ اصلي حالت وي که نه دا صفحه کې چې کومه په عادي حالت وي عادي حالت راولي مقصد دا کوم د لیکنه یو وریا کړي دي که نه
اوس زه غواړم چې سپوز زوم اوټ دا کمانډ یا پسې وایم. زه درته ډایرکټ دې کمانډ ته ځم. زوم ریسټور ډیفالټ زوم چې کله کلیک وکړم د صفحه په عادي حالت باندې اخیستل بسیط ضروري دا وظیفه ده. خو بل په دې کې شارټ دی که نه کنټرول سکرین کیبورډ کې او اس کې آن سکرین کیبورډ مې راکړي. خو او دا کې د کنټرول دا بٹن प्रेस किया वो तरीके से खा के कंट्रोल उस के प्लस भी नहीं شکل دا انتخاب وي دا بٹن نیولای وي کنټرول پلس ویني که بیا د کنټرول پلس ماینس منفي دا علامه ویني دا پلی دا ورې کوي. غواړم چې دا لیکنه چې ریسټور کړم په عادي حالت کې په صفحه کې کنټرول پلس 0 اوس دا کې فکر کوي. اوس چې کله کنټرول نه ته کنټرول سور چې پلس 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 لاس پیسه به راځي کوي نه که بیا د کنټرول نیولی دی دا منفي علامه هلته مې ته وښیله ماینس دا منفي کېږي څومره ورې کوي دا به ورې کېږي. که ورته وایي چې نه دا لیکنه زه چې په عادي په صفحه کې راولم په وکړئ کنټرول پلس 0 صفر چې وایي ډایرکټ په صفحه کې په دې حالت شي مطلب وګورئ. بل دویمه غدوجو دا کې سټیټس بار چې دی دا مې خړه پټۍ ته یې مخته په درسو کې مې دی که نه دې خړې پټۍ ته سټیټس بار یې که نه تر دغه ځای پورې صحیح سټیټس بار. اوس غواړئ چې دغه پټۍ ته په دا ځای روشي که چک وکوئ چې نه داسې چک لرې کړه دا پټۍ مازه وړه شي وینې که وایي چې نه ته رسېږي چې لاین پکې معلومېږي حروفه پکې معلومېږي کلمات پکې معلومېږي بیا چک ورته ولګوه ته به دا پټۍ په دا ځای کې رسېږي. دا کې دویمه مینو ده هیلپ مینو کې بیا 3 کمانډ دي. یو دی ویو هیلپ بل دی سینډ فیډباک درېیمه کمانډ ده اباوټ نوټ فیډ دا دوی عملیږي. ویو دا معنا چې د هغې نوټ فیډ په باره کې معلومات کتل زه مې ته کله کلیک وکړې ته ور دا کې مستقیما دا نیټ ته داخلي کړه انټرنیټ ته کمپیوټر وصل وي ته به انټرنیټ ته داخلي کوي د نوټ پیډ په باره کې ورته معلومات درکوي نو دا شاید په دا پروګرام کې دا ټول معلومات درکوي د دغه لپاره که انټرنیټ ته کمپیوټر وصل وي پاتې کوي. دا دویم کمانډ چې دی سینډ فیډباک دا هغه د مایکروسافټ کمپنۍ ته غواړي چې په د نوټپیډ پروګرام کې مشکل رامنځته شوي بل څه وي که نه د ده دا کړه چې د نوټپیډ پروګرام په اړه ایمیل ورته وکړئ چې دا د مشکلات پکې راغلي دا مشکلات پکې حل کړه د دغې دپاره دی چې کله کلیک وکړئ سینډ فیډباک دا کې ورته مستقیما هغه ته ایمیل ته تقریبا انټرنیټ کوي ایمیل به ورکړي زون پته ورکړي هیواد نوم به ورکړي هرې کې په کوم مشکلات چې هغه ته ولیکئ چې په د نوټپیډ پروګرام کې مو دا مشکل دی هغه چې ورته سینډ یې کوي دی کسي چې کوم مشکلات داخل کوي د دې لپاره دی. دا درېیم دی اباوټ نوټ فیډ دا هغه څه نوټ فیډ په باره کې معلومات دي دا نوټ فیډ پروګرام چا جوړ شوی دی چا جوړ کړی دی دا کله وکړئ دا د کوم کې ورته مینو خلاصوي په دغه مینو کې د نوټ فیډ په باره کې دا هغه نوټ فیډ د مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی دی مایکروسافټ کمپنۍ مایکروسافټ وینډوز مایکروسافټ کمپنۍ دا مایکروسافټ وینډوز په د مایکروسافټ کمپنۍ دا پروګرام ورته کړی ورژن دی یو ایچ 2 اس مثال د نمبر دی دومره نمبر دی که نه دا کې کومه کمپنۍ چې رجسټر وي که نه کاپي رایټ نه وي داسې نشان لري سمبول څه معنا چې لکه دا رجسټر د کمپنۍ هغه نه لري کاپي نه ده لکه یو شی چې کاپي شي لکه دا چې رجسټر وي دا سیده کرسي مقصد دا چې دا هغه دغه وینډوز دا چې د نوټپیډ پروګرام چې دی په دغه وینډوز 10 پرو دا کوم وینډوز چې موږ د کمپیوټر کې انسټال کوي دا وینډوز پرو په نوم سره ده د نوټپیډ پروګرام په دا کې موجود دی خو دا کوم هیواد کې دا موږ شوی دی په یونایټډ سټیټ متحده ایالاتو کې ښه نه نو دا کې په داسې کې دی چې دیس پروډکټ لیسنس under Microsoft Software License دا کوم غوږی دی دا هغه لیسنس چې لري د مایکروسافټ کمپنۍ سره دی دا کوم پروګرام چې دا چې مایکروسافټ کمپنۍ چې کومه کمپنۍ چې پروګرام ورمخته کوي لکه دا په انټرنیټ کې پروګرامونه ډېر موجود دي که نه ته چې کوم سافټویر ډاونلوډ کوې راخورې که نه آیا ته چې ته لیسانس نه کړي لیسانس دې نه کړي تا پروګرام نه خلاصوی هغه لیسانس ته نه پیسې به وړي په ډالر پیسې به سره ته به بینک کارت لرې انا باب ورکې مثال چې آسمه پیسې نه کار کوي ته لیسانس دې نه کړي اب پروګرام ډاونلوډ کړو په خپل انسټال کې بنا
لکه بعض انټي وایرس چې کله چې کله کې انسټالیږي نه انسټال شي ته دا چې لیسنس کې لیسنس کې وینا نو دې پر دا یو اکه په اکه لیسنس کې یو کمپنی څه راوي اته دې کوي دا شو وخت تجارت ہے کنه امید نه په دا درسو کې خو ان شاء الله سپو دې نشو ها او امید نوټپیډ په خیر پای ته ورسېدو ان شاء الله که خیر وو راتلونکی درس وو ورټفیډ وی خو ان شاء الله دا ورټفیډ وو که ژوند وو دا به شروع ان شاء الله دا به باسي خو